بسم الله الرحمن الرحیم. د خبرونو سرچینې د پروان او کاپیسا زندانونو د وضعیت څخه د ریاست الوزرای درې مرستیال کتنه ورزمنه. په بلخ کې د خوادي پروژې 670 جریب عبارتي ځمکې تثبیت او د امریکا لخوا د سوریې نوم د ترهګرۍ د ملاتړ هیوادونو له نوملړ څخه حذف شو. د لوی مهربان خدای په سپېڅلې نامه د لیدونکو سلام. د نن ورځ خبرونو ته ښه راغلاست. نن سهشنبې د وږمې میاشتې 3 نیټه ده. زه یم دا بشپړ خبرونه دي. د ریاست الوزرای درې مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي کاپیسا او پروان ولایتونو ته د سفر پر مهال دغه ولایتونو د عمومي زندانونو وضعیت وارزاوه. ښاغلي حنفي د خوړو او روغتیایي خدماتو پر لاشوالي د FCC په تامین او د محبوسینو لپاره د زده کړې او حرفې د غوره زمینې په برابرولو ټینګار کړی دی. همداراز نوموړي ویلي چې مسؤلین مکلف دي د اسلامي شریعت د قانون او انساني حقونو مطابق له زندانیانو سره چلند وکړي. د عدلیې وزارت ویان قاری برکت الله رسولي ویلي چې بلخ کې د خوادي پروژې په نوم 670 جریبه ځمکه د شمال زون د امارتي غصب شویو ځمکو قضیو د رسېدنې ځانګړې محکمې د اسنادو او مدارکو له دقیقې ارزونې وروسته امارتي تثبیت شوه. ښاغلي رسولي زیاته کړه چې یاده ځمکه د مزار شریف ښار په 9 ناحیه کې موقعیت لري. کابل څخه خبر. د امریکا د ځمکې پیژندنې ادارې د نن سهار شاوخوا 6 بجې زلزلې مرکز جلال آباد ښار ښودلی دی. یا د ادارې د دغې زلزلې شدت 4.9 درجې او ژوروالی یې 4 کیلومتره ښودلی دی. او وروستۍ خبره چې امریکا د دوشنبې په ورځ سوریه د ترهګرۍ د ملاتړ هیوادونو د نوملړ وایستله. د رویټرز خبري اژانس ته راپور پر بنسټ دغه پریکړه د احمد شاه حکومت د اقداماتو او ژمنو له مخې شوې ده. دغه ورځ د سوریې ولسمشر احمد شاه د امریکا دغه پریکړه تاریخي بللې او ویلي دي چې دا به له کورنۍ جګړې وروسته د هیواد په رغونه کې مرسته وکړي. قدرمنونکو له عملتیا مو مننه. تر بیا ښه وخت او ښه چارې.